د ولسي تړون ملي پروګرام د خپلو رغنیزو او پراختیایي پروګرامونو په لړ کې نن په هرات ولایت کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړ. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې دا کمپاین یې د ښاروالي ادارې په مرسته پیل کړی او د هرات ښار په اړوندو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو څخه یې موخه ښاري سمسورتیا او ښېرازي ده. په ورته مهال کې خلک هم د دې کمپاین څخه پارکلي وایي چې په ښار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین د سیمې په سمسورتیا، د چاپیریال په پاکوالي او ککړې هوا څخه د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي. نو په وینا یې د نیالګیو په ساتنه او کښېنولو لپاره هوډمن دي. نور حال په دې هکله په راپور کې. هر کال د پسرلي په راتګ سره په هرات ولایت او د هېواد په نورو ولایتونو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کیږي چې خلک او مدني بنسټونه په کښېنولو کې بشپړه ونډه لري او د هېواد د سمسورتیا په برخه کې د نیالګیو کښېنول اړین ګڼي. د سږکال لپاره د ولسي تړون ملي پروګرام د خپلو پراختیایي پروګرامونو په لړ کې نن د هرات ولایت د 14مې ناحیې اړوند د توسعې شورا کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړ. هرات کې د دې پروګرام مسؤل محمد عالم فیضي وایي چې دا کمپاین د ښاروالۍ ادارې په مرسته پیل کړی او موخه د سیمې سمسورتیا او ښېرازي ده. امروز آغاز کمپاین نهالشانی به نام میثاق است در ناحیه 13 شورای توسعه و تعداد نهال‌های ما از ریاست محترم ښاروالۍ گرفتیم و این انشالله امروز آغاز میکنیم در غرس از این نهال‌ها. البته بودجه از این ما پول پرداخت نکردیم، از مساعدت‌های ریاست محترم ښاروالۍ است و در آینده نزدیک هم انشالله یک تعداد نهال‌های دیگه هم از ریاست محترم زراعت هم خواهد گرفتیم و این در بین شورا تقسیم میشه که شوراها نظر به نیاز اونا رو غرس بکنن. په ورته مهال کې د سیمې اوسیدونکي د دې کمپاین څخه پارکلي وایي چې د نیالګیو په کښېنولو سره سیمه سمسوره کیږي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره دا کار موثر یادوي او د چاپیریال په پاکی کې هم مرسته کوي. خیلی خوشحال هستیم از این درختایی که اینجا شانده میشه. مردم هم توحید سپرده که ما از اینا مراقبت میکنیم، آبیاری میکنیم. دیگه میثاق شهروندی هم همکاری کردن که این درخت‌ها رو برای ما دادن، اینجا آوردن نشان میشنیم. ریاست ښاروالۍ تقاضامندیم که در همین مناطق عقب مانده اینا هستک بیشتر قرض نهال بکنه و تا بتونه از محیط آلوده اینا جلوگیری کنه. په ورته مهال کې د شورا مشران هم د دې کار څخه خوشحاله دي او وایي چې د نیالګیو د کښېنولو او ساتنې لپاره د اړوندو بنسټونو سره به فعاله همکاري ولري. حالا پروپوزال ما باریک بره که باغچه‌ها گذاشته شود در اینجا نهال شانده شود. مردم با شما میبینید خودش هم سهم میگیره در نهال شانی و شورا هم در این قسمت تلاش کردن نهال از میثاق شهروندی آوردن، از محیط سرسبزی آوردن، از مدیریت سرسبزی و اینجا نهال میشانن که تا فضای ما سبز و زیبا شود. هم دې حال کې د یاد سیمې د ګذر وکیل هم د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین ګټور یادوي او وایي چې د سیمې د سمسورتیا، د هوا د ککړېدو د مخنیوي او د چاپیریال په سپېڅلتوب کې پوره مرسته کوي. یک درخت متوسط بر 16 نفر اکسیژن میده و غرس نهال و درخت خیلی موثر است از هر لحاظ و مردم ما هم بسیار علاقمند هستند. ما که امروز شما شاهد از این غرس نهال هستین، هزار سپاس میکنم از اداره میثاق شهروندی که اینا حدود 300 اصلا نهال برای ما کمک کردن که ما را در محل غرس میکنیم. هر کال د نوي کال په رانژدې کېدو او د پسرلي په راتګ سره خلک د یو شمېر بنسټونو او ادارو په مرسته د خپلو سیمو د سمسورتیا او ښېرازۍ لپاره د نیالګیو په کمپاینونو کې ونډه اخلي او دا چاره خپل دنده یادوي.